کستاسو په وړاندې څوک د ګرمۍ د وجې راپرېوځي نو په دې دوران کې به تاسو څه کوئ؟ د ټولو نه ولاغه انسان به تاسو د میر نه اخوا کې او سیرې طرف ته به یې راوړي او په دې دوران کې که چېرې هغه په هوش کې وي نو څومره زیاتې اوبه چې ورکولی شي هومره بهتره ده او که چېرې په دې دوران کې هغه بېهوشه وي نو د هغه په وجود باندې څومره کپړې دي ګرمې هغه به تاسو ترې نه وباسئ بغیر د ستر نه او په دې دوران کې که چېرې تاسو سره اوبه موجوده وي نو د هغه په وجود باندې اچول به شروع کړئ او یا که چېرې تاسو سره واوره یعنې برف موجوده وي یا تاسو سره یخه کپړه موجوده وي نو د تخرګونو سره په ټول وجود باندې اچول شروع به کېده ځکه چې په دې دوران کې دته هیټ سټروک شوی وي د ګرمۍ د وجې او په دې دوران کې د وجود ټمپریچر چې کم دی 103 فرنهایټ نه هم زیات شوی وي نو په دې دوران کې د وجود ټمپریچر کمول هم ضروری دی او کچره هغه په هوش کې وي نو دته زیاتې اوبه ورکول ضروری دي او کچره په دې دوران کې دا به هوش وي نو څومره چې یخ د وجود وساتي عمره دغه د لپاره بهتره ده او په دې دوران کې کچره تاسو سره نږدې ډاکټر وي یا هاسپټل وي یا تاسو 11/22 ریسک ته کال کولی شئ خو هرګز به تاسو په دې مریض باندې ټایم نه اړوي او څومره چې زر کېدی شي هغه تاسو ایمرجنسي ته ورسوي نو کچره په دې دوران کې تاسو دا مریض د نورې خرابۍ نه بچ کول غواړئ نو کمې خبرې چې ما تاسو ته وکړې دا په غور سره واورئ او خامخا تاسو په خپل ژوندۍ کې اپلای کوئ چې کله ورته ضرورت پیښ شي نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډز سره شیر کړئ دغه شان میډیکل انفارمیشن موږ تاسو ته ډیلی بیسس باندې راوړو چې د هغې دپاره تاسو زموږ آی ډي فالو کولی شئ شکریه الله حافظ